سلامونه وخت مو په خیر. نن چهارشنبه د قوس یا لیندۍ 14 او د ډسمبر 4 نیټه ده. پام وکړئ د موج نیوز خبري ټولګې ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. د انجونو پر طبي زده کړو بندیز او د خلکو غبرګون. ایران 1500 افغان بندیان افغانستان ته رالیږي. د برېښنا شرکت رهبرۍ او ترکمن چارواکو ترمنځ نوې خبرې. د امنیت شورا غونډه کې د امریکا او روسیې استازو ناندرۍ. او ملګرو ملتونو د نړۍ جګړه ځپلو سیمو لپاره د 40 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدی یم. له هغې وروسته چې د انجونو پر طبي زده کړو هم بندیز ولګول شو، پر دې موضوع نړیوال ادرسونه او په کور دننه خلکو تاوده بحثونه شروع کړي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې یوازې روان 1403 کال کې شاوخوا 3.5 ښځینه زده کوونکي د قابلګۍ او نرسنګ زده کړو کې بوختې وې. د بخښنې نړیوال سازمان دا پریکړه د جنسیت پر اساس برید بللی. ویلي دي چې دا بندیزونه نه یوازې ښځې د زده کړې له وروستي امکان به برخې کوي، بلکې د ښځو روغتیا ته به ناوړه پایلې ولري. د طبي زده کړو یو زده کوونکي له رسنیو سره په خبرو کې د اسلامي امارت دغه بندیز ته په ژړغوني غږ ویلي: ډېره هیله مې درلوده چې تحصیل وکړم، یو ځای ته ورسیږم او له خپلو خویندو سره مرسته وکړم. دا ډېره سخته ده. د بریټانیا شهزادفیر رابرټ ډیکسن ویلي: له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. د روغتیا برخې کارپوهان خبرداری ورکړی چې د ښځو پر زده کړو بندیز به د میندو او ماشومانو مړینه نوره هم لوړه کړي، په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې چیرته چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي ډېر مهم رول لري. ایران اعلان کړی چې 1500 افغان بندیان به افغانستان ته ولېږدول شي. د ایران عدلیې وزارت مرستیال اسکر جلالیان ویلي: نوملړی اسلامي امارت ته استول شوی او تمه کیږي چې د روان کال تر پایه د بندیانو لیږد 2 یا 3 پړاوونو کې بشپړ شي. د کډوالو د حقونو فعال آصفه ستانکزی ویلي چې د خوشي کولو لپاره ډیپلوماتیکي خبرې اړینې دي. د ایران په زندانونو کې زیات افغان کډوال د قاچاق، غلا او وژنې په جرمونو بندي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي: په تیرو 3 کلونو کې 4000 افغان بندیان افغانستان ته لیږدول شوي او د نورو لیږد غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران یو پلاوی د دواړو هیوادونو د بندیانو په اړه په کابل کې خبرې کړي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ پلاوي د ټاپ پروژې او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو په تړاو له ترکمن چارواکو سره خبرې کړي. د افغانستان برېښنا شرکت د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یاد شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالبري عمر او ورسره مل پلاوي ترکمنستان ته د خپل سفر کې د ترکمن انرګو رئیس دویتري الیاسوف، د ټاپ پروژې رئیس مراد ارتیکوف او یو شمېر نورو مسؤلینو سره ولیدل. د سفر په جریان کې ډاکټر عبدالباري عمر له ترکمن لوري سره د ټاپ پروژې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. خبرپاڼه کې ویل شوي د دغه سفر پر مهال د 2025 کال لپاره د برېښنا پیرودلو تړون هم لاسلیک شي. ډاکټر عمر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري وستایلې. په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو استازي هم ګډون لري. مولوي نور جلال جلالي د چین له روغتیایي چارواکو سره د ساري ناروغیو د کنټرول په اړه خبرې کړي. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان پر خپل ایکس پاڼې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت وزیر مولوي نور جلال جلالي چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دې هیواد د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي له مرستیال سره لیدلي. خبر زیاتوي په دې لیدنه کې د ملاریا، نری رنځ، پولیو او نورو ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي
طبیعي برخو ته پر وخت ځواب ویلو، د روغتیايي وضعیت د ښه مدیریت او د ناروغیو د سرویلانس په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د لیدنې په ترڅ کې دواړو لورو د عامې روغتیا وزارت کارکوونکو د ظرفیت لوړونې او روغتیايي برخه کې د ګډو همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. همدارنګه د عامې روغتیا وزیر د چین د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او د دې هیواد د انفلونزیا ملي مرکز څخه لیدنې ترسره کړې چې د روغتیايي سیستم د پیاوړتیا او د ناروغیو کنټرول په برخه کې د چین تجربې وڅېړي. یاد سفر د افغانستان او چین ترمنځ د عامې روغتیا په برخه کې د لا ډیرو همکاریو د پراختیا لپاره مهم ګام بلل کیږي. د پانګونې کمیټې غونډه کې د لمریزې برېښنا او اقتصادي طرحو په اړه خبرې شوې. ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډه 13 ورځ د قوس په 14مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. خبر زیاتوي دې غونډې ته له اجنډا سره سم د خصوصي سکتور له لوري په مختلفو ولایتونو کې د لمریزې برېښنا تولید او یو شمېر نورو اقتصادي طرحو په اړه بحث وشو. د غونډې په ترڅ کې په کاپیسا، هرات او کابل ولایتونو کې د لمریزې برېښنا د تولید او په کندهار ولایت کې د لمریزې برېښنا زیرمه کولو لپاره د بیټریو نصبولو طرحې وړاندې شوې. همداراز په هیواد کې د کرنیزو او خوراکي توکو د کیفیت د کنټرول لپاره د لابراتوارونو جوړولو او په هرات ولایت کې د پستې باغونو او میوه لرونکو ونو د سوداګریزې قریې جوړولو طرحې هم د بحث لپاره وړاندې شوې. په خبرپاڼه کې راغلي چې د غونډې وروسته د مختلفو کمیټو ته دنده وسپارل شوه څو د طرحو له وړاندې کوونکو شرکتونو سره تخنیکي او اقتصادي بحثونه ترسره کړي او خپل نهایي راپورونه په ټاکل شوو نیټو کې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې ته وړاندې کړي. د کابل او کندهار پر لویه لاره ترافیکي پیښه کې 6 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل او کندهار پر لویه لاره سیدآباد نومي ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 6 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې تړاو د یاد ولایت د امنیت قومندانۍ ویان یوسف اسرار وایي چې د کابل او کندهار لویې لارې په مسیر د سیدآباد ولسوالۍ شنیز درې په مشنګ قلعه سیمه کې د مازدا او کورولا ډوله موټر د ټکر له امله یو کس مړ شوی او 15 تنه نور ټپیان دي. د ښاغلي اسرار په خبره چې د پیښې ټپیان د درملنې لپاره د یادې سیمې روغتیايي مرکز ته لیږدول شوي دي. دا ډول پیښو ستر لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، زیات سرعت، د سړکونو خرابوالی او ترافیکي اصولو نه مراعتول بلل شوي دي. پکتیکا مرکزی زندان کې په لومړي ځل د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. د پکتیکا ولایت د مرکزی زندان مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکزی زندان کې د تخنیکي زده کړو امریت په مرسته او همکارۍ د لومړي ځل لپاره زندانیانو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. په دې تړاو د یاد ولایت د زندان امیر حکمت الله خطاب وایي چې له دې مخکې د پکتیکا په مرکزي زندان کې زندانیانو ته د عصري او دیني زده کړو زمینه چمتو شوې وه، خو اوس تازه په یاد زندان کې د تخنیکي زده کړو امریت په مرسته او همکارۍ د لومړي ځل لپاره زندانیانو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. په دغه مرکز کې به زندانیانو ته د موټرسایکل جوړولو برخه کې زده کړې ورکړل شي. بلخوا د پکتیکا د مسلکي او تخنیکي زده کړو د ادارې امیر حضرت ګل محمدي بیا وایي په نږدې راتلونکو ورځو کې به زندانیانو ته د فلزکارۍ، سولر برېښنا او ځینو نورو برخو کې هم حرفوي زده کړې پیل کړي. د مسؤلینو په وینا د حرفوي زده کړو په ترلاسه کېدو سره به یاد کسان زندان څخه تر خلاصېدو وروسته خپل کاروبار کوي. اوس هم پام وکړئ یو څو بهرنیو خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د روسیې او امریکایي استازو د سوریې په بحران باندې لفظي شخړه وکړه او یو بل د تروریزم پر ملاتړ تورن کړل. امریکا د بشار الاسد حکومت او روسیه پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو تورن کړل چې په داسې حال کې چې روسیه د امریکا د اخلاص په اړه د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې شک څرګند کړ. دې شخړې ته د سوریې د حکومت مخالفې ډلې تحریر شام حلب ښار ونیوه او سوریې د روسیې په ملاتړ د دې ډلې د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړې.
او ملګرو ملتونو د نړۍ جګړه ځپلو سیمو لپاره د 40 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د 2025 میلادي کال لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه 40 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. سوله جګړه ځپلو څخه تښتېدلو او لوږې سره لاس او ګریوان 190 میلیونه وګړو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلیتچر ویلي چې د روان کال د مرستو نیمایي برخه لا نه ده ترلاسه شوې. هغه د امریکا او لویدیځ هیوادونو څخه د مرستو بندیزونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.